چارواکي وایي کندهار کې 101 وسلوال طالبان ووژل شول. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د دغه ولایت په 4 ولسوالیو کې تر 110 ډیر طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت امیر سمنوال غورځنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل په تیرو 2 ورځو کې دښمن په پنجوایي، ژړی، میوند او شبلی کوټ ولسوالۍ کې زموږ پر پوستو او مرکزونو بریدونه وکړل چې له ښه مرغه دوی په شا وتنبول شول. 111 کسان یې وژل شوي او 18 تنه یې ټپیان شوي دي. ښاغلي افریدي زیاته کړه چې د عملیات لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل تازه مهم خبر کې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې چاودنې د ملي اردو 15 سرتیري ووژل. د هرات والي وایي د ملي اردو 15 سرتیري په شینډنډ ولسوالۍ کې وژل شوي دي. عبدالواحد خطلي ازادي راډیو ته ویل سې شنبې غرمه د دغو سرتیرو پر هموي ټانک د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده. خطلي وایي 3 سرتیري په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. د هرات والي زیاته کړه طالبانو په شینډنډ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅونوالو پر پوستو بریدونه کړي. هغه ویل چې په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو 9 تنه وسلوال طالبان هم وژلي دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.